زما له طرفه د عوامو ته دا میسج دی چې نن سبا چې دا کومه حالات روان دي د دې په تناظر کې خپل ماشومان او خپل بچي چې هغو ته د سکولونو چوټیانې میلاو شوي دي او په ارام دې په کور کې کښېني باد دې نه راوځي د چا څه دې لاس نه میلاوئ غاړه دې نه میلاوئ خپل لاس دې سینیټایزر دې استعمالوئ او صابون دې استعمالوئ د چا سره دې غاړه نه میلاوئ او ګڼه ګوڼې دې نه جوړوئ خپل ماشومان دې په کورونو کې کښېنئ او بار ته دې نه راپرېږدي مشرانو له دا پکار ده چې هغو د خپلو ماشومانو او د خپل که غټ دي او که ماشومان دي د ټولو خپله نګرانۍ کې وساتي او بازارونو ته دې نه راپرېږدي او زموږ خو دا کوشش دی چې مونږ لکه د عوامو دپاره هر یو ممکن تعاون چې دی نو دا به مونږ د عوامو څخه کوو مونږ خو راوتي یو په دې بازار کې خلک ملک د بازار نه خوا دې خوا دغه کوو پویه کوې آګاهي مهم ورته چلو او چې کوم ځای کې ګڼه ګوڼې نه هغو منتشر کوو او بازار ته د راتلو ورته مونږ دا وایو چې بازار ته مه راځئ په بازارونو کې نن سبا چې د یو ځای نه یو کس راشي د بل ځای نه به راشي هغه به ستا سره لاس میلاو کړي د هغې به د بل څه میلاو کړي نو د هغې نه بیا دا شی د دې پریویلنس چې کومه دی نو دا بیا ډېر زیاتېږي په دې وجې نه زما دا میسج دی چې لکه خپل ماشومان او خپل دغه چې په کورونو کې وساتئ